دې د وجې نه حدیث شریف کې راځي وایي د قیامت پر ورځ باندې د انسان قدمونه به د خپل ځای نه ونښوځي تر څو پورې چې دې د 500 سوالونو جواب ورنکړي. د څو سوالونو؟ 500 سوالونو جواب ورنکړي، د ده قدمونه به د خپل ځای نه نښوځي. په هغې کې به اول سپوز د څه کېږي؟ د زندګۍ باره کې به کېږي. ای بنده عمر مې درکړی و، خشته زندګي مې درکړې وه، په خپو لاسونو باندې روغ وې، خشته سترګې مې درله درکړې وې، خشته غوږونه مې درکړي، تا به په هغې باندې خبرې واورېدې، مال مې درله درکړی. آیا تا دا زندګي د الله په نافرمانو کې ضایع کړې ده که نه تا د مظلوم حمایت کړی دی؟ تا حرامه ګټلې ده که حلاله دې ګټلې ده؟ زندګۍ کې خپل خواهشاتو پسې لیونې سپېلنې ګرځېدې، د الله د احکاماتو نه دې مخ اړولې، د نبي علیه الصلاة والسلام طریقې ستا په زندګۍ کې نه وي، او که نه تا د الله فرمانبرداري کړې ده. تاسو ته پته شته الله پاک به وایي تا له ما عمر درکړی 30 کاله، 40 کاله، 50 کاله، 60 کاله، 70 کاله، 100 کاله عمر مې درله درکړی، تا څه وکړل؟ ماله دې څه راوړی دي؟ واما من خاف مقام ربه جنتان. ای بنده تا ماله څه راوړی دي؟ 60 کاله زندګي مې درکړې وه، دنیا ته مې رالیږلې وې. تاسو ته پته شته حدیث شریف کې راځي چې د چا عمر د 60 کالو نه وړي، د 60 کالو نه، قیامت پر ورځ باندې به الله جل شانه ده ته وایي چې ستا یو عذر هم نه قبلوم. چې د چا عمر 60 کالو ته ورسي او الله راضي نه کړي او د دنیا نه داسې لاړ شي، قیامت پر ورځ به ورته الله جل شانه فرمایي چې ای بنده خواله را نه شي، ستا یو عذر هم نه قبلوم، 60 کاله زندګي مې درکړی، تا خپله خواهشاتو باندې ټوله ختمه کړه، مال دولت پسې روپ لیونې ګرځېدې، دنیا پسې ګرځېدې، ماله دې څه راوړی دي؟ ماله تا څه کړي دي؟ نو اول تپوس چې کېږي هغه به ستا د زندګۍ په باره کې کېږي چې ای بنده عمر خو مې درکړی و که نه، تا څنګه تیر کړی دی؟ نو ما تا ته 3 طریقې وښولې. یو طریقه د الله احکامات، د دنیا د آخرت دواړه فائدې دي پکې. دویمه طریقه په مباح شیزونو کې صرف کول، فائدې نشته نقصان هم نشته. دریمه طریقه په ګناه کې، د الله په نافرمانۍ کې، په غفلت کې، د دین نه مخ اړولو کې د تیره کا اسم نشته، نه څه حاصل شو، نه څه رالل، نه څه لاړه، بلکې الټه نقصان تا ته در ورسېد.